د نړۍ هېوادونه. د نړۍ هېوادونه یوه معلوماتي او په زړه پورې خپرونه. د نړۍ هېوادونه تاسې له نړۍ سره اشنا کوي. دغه خپرونه تاسو د نړۍ د جغرافیوي، تاریخي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بهیره خبرې. غواړئ چې د نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ننګرهار ملي راډیو څخه د نړۍ هېوادونه مه هېروئ. دغه خپرونه هره دوشنبه سهار 10 بجې او بیا ځلې سې شنبه مازدیګر 4 بجې اورېدلی شئ. د خپرونې کوربه خاکسار زی. د ننګرهار د ملي راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، احترامات مې ومنئ. خاکسار احمد زی ما یو ځل بیا تاسو ته د نړۍ د هېوادونو په خپرونه کې حاضر یم په دې تمه چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ او د ژوند هره لحظه مو په خوښۍ خوشحالي تېرېږي. قدرمنو دوستانو، تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې تاسو ته د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو باره کې معلومات درکوو په دې تمه چې د خپرونې مینهوال اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې تاسو ته جمیکا هېواد درپېژنم. درنو دوستانو، کېدای شي تاسو د دې هېواد په باره کې معلومات هم ولرئ او موږ تاسو ته د دې هېواد په جغرافیایي، سیاسي، اقتصادي او تاریخي پیښو په اړه معلومات درکوم په دې تمه چې دا خپرونه راسره تر پایه واورئ. درنو اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. د جمیکا هېواد د نوم لنډیز نښه په انګلیسي ژبه کې GM دی. رسمي نوم یې جمیکا جمهوریت او نړیوال نوم یې جمیکا دی. رسمي نوم یې جمیکا او نړیوال نوم هم جمیکا دی. دا هېواد په لویدیځه نیمهکره، شمالي نیمهکره جمیکا د کارابین په ستر سیند کې د کیوبا جنوبي لور ته یعنې ښه لري. په منځنۍ امریکا کې د لویدیځ طول بلد د 70 درجو نه تر 80 درجو او د شمالي رز بلد د 11.5 درجو نه تر 13.5 درجو ترمنځ موقعیت لري. د جمیکا هېواد ټول مساحت 10,991 کیلومتره مربع دی. جمیکا هېواد څلور خواو ته د کارابین اوبو کلابند کړی دی. له کوم هېواد سره ګډه پوله نه لري. د دې هېواد د سمندري پولو اوږدوالی 1022 کیلومتره دی. جمیکا هېواد غرونه هم نه لري. د لوړو څوکو څخه شینغر ده چې دا 2256 متره جګوالی لري او بله په دې هېواد کې واسترن پاک ده چې دا 2380 متره جګه ده. د جمیکا هېواد د مهمو سیندونو څخه د منهو سیند دی چې د جمیکا په جنوب کې، ریو ګراند په ختیځ کې، بلاک په جنوب لویدیځ کې او ګریت ریو په شمال لویدیځه خوا کې موقعیت لري چې ټول کارابین ته ورتویږي. جمیکا هېواد له سمندر له اوبو سره د ګاونډیتوب له امله توده، لمده او سمندري هوا لري او ډېر اورښت پکې کېږي. په دې هېواد باندې د جولای له میاشتې څخه تر نومبر پورې د سمندري طوفانونو د الوتلو ویره شته دی. جمیکا یو ټاپویز هېواد دی چې د منځنۍ امریکا په کارابین کې موقعیت لري او د سترو انتیلونو د ټاپوګانو په لړۍ کې دریم غټ ټاپو بلل کېږي. د جمیکا هېواد 33% خاوره هغو غرونو پوښلې ده چې د دې هېواد له ختیځ څخه لویدیځ ته غځېدلې دي او تر ټولو لوړه څوکه یې 2256 متره جګوالی لري. جمیکا هېواد د کرنې لپاره ډېره ښه خاوره لري او ډېره مځکه یې په ګڼو ځنګلونو پوښلې ده. د جمیکا شمال لور ته لږ لري. د کیوبا او ختیځ خواته بیا هم ښه لري. د هایتي هېواد پروت دی. د جمیکا او هایتي ترمنځ د ونواره تنګی پروت دی. رویال او اولدرهابور د دې هېواد د دوه غټو خلیجونو څخه دي چې دواړه د جمیکا په جنوب کې موقعیت لري. جمیکا سیندونه لنډ خو په اوبو ډک دي او د دې هېواد د ټیټو غرونو د لمنو څخه رابهیږي او په عمومي توګه د سمندر له سطح څخه د جمیکا تر ټولو ټیټه سیمه د کارابین ستر سیند دی او تر ټولو لوړه څوکه یې د شینغره څوکه ده چې دا 2256 متره جګه ده. د جمیکا هېواد پایتخت د کنګستون ښار دی. په دې هېواد کې په 1 کیلومتر مربع کې 248.55 نفر، په 1 میل مربع کې 640.0 نفر، په ښارونو کې 60% او په کلیوالو سیمو کې 33% خلک ژوند کوي. په جمیکا هېواد کې د ژوند تمه په منځنۍ توګه 6.29 کاله ده. په نارینهو کې 4.23 کاله او په ښځو کې 8.45 کاله ده. په جمیکا هېواد کې یوه ښځه په عمر کې یو ماشوم زیږوي. د دې هېواد د اوسیدونکو نژاد 90.9% ختیځ هندیان، 1.3% سپین، 0.2% چینایي،
0.2% ګډ تور او سپین او 7.3% د نورو نژادونو خلک په دې هیواد کې ژوند کوي. د جمیکا هیواد اوسیدونکو دین رومن کاتولیک دی. رسمي ژبه یې انګلیسي ده او لیکدود پکې په لاتیني ژبه دی. جمیکا هیواد د اداري ویش له مخې په 14 برخو ویشل شوی دی. د جمیکا هیواد حکومت پارلماني ولسواکي دی. د جمیکا نوی اساسي قانون په 1922 د اګست په 6 نافذ شوی دی. په جمیکا هیواد کې پاچاهي میراثي ده. د دې هیواد گورنر جنرال د انګلستان د ملکي لومړی وزیري په مشوره ټاکل کیږي. په جمیکا کې د هغو ګوندونو یا د ګوندونو مشر چې د دې هیواد په پارلمان کې ډیر رای وګټي د دې هیواد د لومړي وزیر په توګه غوره کیږي. د جمیکا د کابینې وزیران د دې هیواد د لومړي وزیر په مشوره د گورنر جنرال لخوا ټاکل کیږي. د جمیکا هیواد پارلمان 2 جرګې لري. لومړی په دې هیواد کې د مشرانو جرګه ده چې دا 21 غړي لري چې ټول د گورنر جنرال لخوا د وزیر او د مخالفینو ګوندونو یا د ګوندونو د مشر په مشوره غوره کیږي. په دغه مشوره کې لومړی وزیر 14 او د مخالفینو ګوندونو یا د ګوند مشر 8 کسانو د ورپېژندلو حق لري. دوهمه په دې هیواد کې ولسي جرګه ده چې دا 18 غړي لري او ټول د خلکو په خوښه غوره کیږي. د جمیکا هیواد د ولسي جرګې تیره ټاکنې په 2009 کال کې شوې او راتلونکي ټاکنې به په 2014 کال کې ترسره شي. په جمیکا هیواد کې د رای ورکول سن 13 کلن دی او رای ورکول عمومي دي. د جمیکا حقوقي نظام په انګلیسي قوانین ولاړ دی. ستره محکمه د استیناب محکمه د دې هیواد تر ټولو لوړ قضایي ارګانونه دي. د دې هیواد د سترې محکمې قاضیان د لومړي وزیر په مشوره د گورنر جنرال لخوا ټاکل کیږي. درنو اردوونکو د خپرونې په دې برخه کې تاسو ته د جمیکا هیواد د بیرغ د رنګو په اړه معلومات درکم چې د جمیکا هیواد بیرغ د څو رنګونو څخه جوړ شوی دی. د جمیکا ملي بیرغ د یوې ژیړې چلیپا په واسطه په 4 مثلثونو ویشل شوی دی. پاسنۍ او لاندنۍ خوا یې شنه او 2 نورې تورې دي. درنو اورېدونکو د خپرونې په دې برخه کې تاسو رابولم ما د جمیکا هیواد د اقتصاد په اړه معلومات ته. د جمیکا اقتصاد د خدماتو پر سکتور باندې ولاړ دی. د دې هیواد 80% غیر خالص کورنی تولید له همدې سکتور څخه لاسته راځي. د جمیکا هیواد نږدې 15% بهرني اسعار د خدماتو له سکتور څخه د هغه کارګرانو له عوایدو څخه چې نور هیوادونو کې کار کوي او د المونیمو او بوکسایټو د صادراتو له عوایدو څخه برابریږي. اقتصاد پوهان وایي چې د امریکا په متحده ایالاتو باندې په 2001 کال کې د سپتمبر د 11 نیټې له یرغلونو څخه وروسته د جمیکا اقتصادي پرمختګ د نړۍ د نور هیوادونو په له ستونزو سره مخامخ شو او دغه هیواد ته د بهرنیو سیلانیانو او په تیره بیا د امریکایانو ورتګ ډیر کم شو. دغه ستونزه په 2003 او 2004 کلونو کې لږ حل شوه. جمیکا ته بیا هم د بهرنیو سیلانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغی. د جمیکا هیواد اقتصادي اوسنۍ غټې ستونزې د بهرنیو اسعارو بیا ټاکنه، د بهرنیو سیالیو ورځ په ورځ زیاتېدونکي بهیر، د سوداګرۍ د بیلانس کسر، غټه وزګارتیا، د کورنیو پورونو ډیروالی، لوړ انفلاسیون، د اقتصادي نظام په سب باندې د ډاډ لګوالی چې په خپل وال ټولنیزو ناکراریو ته لار پرانیزي. په جمیکا هیواد کې د مخدره موادو سوداګر د دې هیواد ناکراریو په زیاتېدو کې څرګند لاس لري او نه غواړي چې د دې هیواد دولت د اقتصادي ثبات په سیوري کې د دوی په سوداګرۍ باندې بندیزونه ولګوي او یې مخه ونیسي. په 2004 کال کې د جمیکا دولت هڅه وکړه چې پلان شوی اقتصادي ډسپلین ته ځان ورسوي، خو جنۍ پیښو او وسلوالو یا غیر وسلوالو ډلو فعالیتونو ډېرې ستونزې ورپېښې کړې. د همدغه کال د سپتمبر په میاشت کې د ایوان سمندري توپان جمیکا ته درانه زیانونه ورسول. په جمیکا هیواد کې د سړي سر کلنی عاید 4,100 امریکایي ډالر دی. د فقر کرښه په دې هیواد کې 19.2% ده. انفلاسیون اندازه پکې 12.4% ده. د کار قوت په جمیکا هیواد 1.14 میلیونه نفره، کرنه 20.1%، صنعت 14.6% او خدمات 3.4% دي چې دا شمیره په 2003 کال کې شوې وه. وزګارتیا په جمیکا هیواد کې 15% ده چې دا په 2004 کال کې معلومه شوې وه. د جمیکا هیواد د صنعت څخه د کاني موادو راایستل او د ځینو پروسس، بوکسایټ، المونیم، ګچ، لرګي، موبل او فرنیچر، سیګرټ، سیګار، خوراکي مواد، بوره او شراب، ټوکران، جامې، سپک استخلاقي توکي، کاغذي کیمیاوي مواد، ماشینونه، کمکی نقلیه وسایط، نفتي محصولات، ربړ، ربړین محصولات، پلاستیک باب، سیمنټ، فلزي توکي او مخابراتي وسایل د دې هیواد
د صنعتي توکو څخه شمیرل کیږي. د صنعتي تولیداتو کلنۍ وده 2% ده. د برېښنا تولید په دې هیواد کې 6.289 بیلیونه چې دا په 2002 کال کې معلومه شوې وه. د جمیکا هیواد 6.3% ځمکه کرل کیږي. د دې هیواد 12.5% ځمکه څړځایونو، 12% ځنګلونو او پاتې 9.28% غونډیو، لنډو سینګیو، ښارونو او د استوګنو کلیوالو سیمو نیولې ده. په 1990 کال کې د دې هیواد 250 کیلومتره مربع ځمکه کرل کېدله. په جمیکا کې توده هوا ډېر ورښت د کرنې د حاصلاتو د زیاتوالي سره مرسته کوي. د جمیکا خاوره د کرنې لپاره له ښو خاورو څخه بلل کیږي. د جمیکا هیواد 60% خلک د کار قوت د کرنې په سکتور په کار بوخت دي او د دې هیواد 6.1% غیر خالص کورنی تولید له همدې سکتور څخه لاسته راځي. لرګي، تمباکو، ګني هر کال په منځنۍ توګه 2.5 میلیونه ټنه کچالو، چغندر، ناریل، کاکو، قهوه، حبوبات، کیلې او نور ستورس میوې، سابه، لبنیات او هګۍ د دې هیواد د کرنې او څارویو تر ټولو مهم تولیدات دي. د جمیکا هیواد په کانونو کې بوکسایټ، المونیم، ګچ، نیکل، مګنیزم او مالګه پیدا کیږي. د دې هیواد د صادراتو څخه المونیم، بوکسایټ، کیمیاوي مواد، ټوکران، جامې، خوراکي مواد، بوره، کیله، شراب، قهوه او غیر الکولي څښاک، سګرټ، ماشینونه او کیمیاوي وسایط، اومه، صنعتي مالونه او مخابراتي وسایل. غټ تجارتي شریکان امریکا متحده ایالات، کاناډا، فرانسه، چین، انګلستان، هالند، ناروې او آلمان هیوادونه دي. د وارداتو څخه یې اومه تیل، صنعتي محصولات، د کانونو د رستلو وسایل، درانده سپک ماشینونه، پرزې، اومه، صنعتي مواد، استهلاکي شیان، خوراکي مواد، نیم جوړ شوي صنعتي مالونه، ساختماني مواد، دارو، درمل، وسلې او مهمات چې غټ تجارتي شریکان د امریکا متحده ایالات، ترینیداد او توباګو، وینزویلا، فرانسه او جاپان هیوادونه دي. د جمیکا هیواد د پیسو واحد جمیکایي ډالر دی. د ټلیفون نړیوال کوډ نمبر 001-896 دی. جمیکا هیواد د خپلو کورنیو بهرنیو ټلیفوني اړیکو لپاره ډیر پرمختللي اوتومات سټیشنونه او تر اوبو لاندې کواکسل کیبلونه او انتلانسات سپوږمکۍ لپاره په خپله خاوره کې 2 ځمکني سټیشنونه لري. درنو اورېدونکو، زموږ د دې اونۍ د نړۍ د هیوادونو خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې ما خاکسار زیب او رسره ټولو همکارانو ته اجازه راکړئ. په لوی څښتن تعالی مو سپارمه. خوشحاله اوسئ. د خدای په امان.